تازه خبر 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیره ورځ وژل شوي دي. دا چې دا پیښه چیرته رامنځته شوې ده دا پولیس چا وژلي دي نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو مسؤلین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیره ورځ وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا کسان تیره ورځ د ښار په 15 او 9 ناحیه کې له خپلو کورونو ایستل شوي او بیا وژل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې چې د ښار په 9مه حوزه کې شوې ده د کندهار د شاوري کوټ ولسوالۍ د دهري د پوستې قماندان توریالی او د هغه 3 ورونه وژل شوي دي. دوهمه پیښه د کندهار ښار د 15مې حوزې د نساجي له پله سره شوې چې پکې د امنیې قمندانۍ د جنایي څانګې کارکوونکی فدا محمد له کوره ویستل شوی دی او وژل شوی دی. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مسؤل رحمت الله نړیوال او د طالبانو یو بیان قاری یوسف احمدي د دغو کسانو وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې طالبان په دې پیښو کې ښکېل نه دي. طالبانو ویلي چې د دې وژنو په تړاو څېړنې کوي او هڅه کوي چې عاملین یې ونیسي. بلخوا طالبان وایي امریکا د خپل ناسم دریځونه په ډیپلوماتیکه راشه درشه بدل کړي. وروسته تر هغه چې امریکا وویل چې د طالبانو له لوري په تازه کابینه کې یو شمېر کسان د امریکا په تورو لیستونو کې دي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا دا دریځ ناسم بللی دی او زیاته کړې ده چې د امریکا دا دریځ د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. طالبانو ویلي چې د امریکا دا ډول دریځ د امریکا او افغانستان پر زیان دی او دوی غواړي چې متحده ایالات خپل ناسم دریځونه پر ډیپلوماتیکه راشه درشه بدل کړي. طالبانو د حقاني کورنۍ خپله نه جلا کېدونکې برخه بللې ده او په خبرې حقاني کوم جلا نوم او تشکیلات نه لري. اعلامیې کې وړاندې راغلي چې د دوحې تړون کې بې له کومې استثنا د طالبانو ټول مسؤلین له امریکا سره د تعامل یوه برخه وه چې باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي وای او دا غوښتنه اوس هم پر خپل ځای ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.